السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د پاکستان انډر 19 د 19 کلونو میچ شو ډېر وان سایډډ میچ شو. بیخي خوند مزه پکې نه و. د میچ مکمل سکور کارت سره کوم چې پاکستان ټیم سو سکور کړی او افغانستان ټیم سو سکور وکړ چا پکې ښه کارکړدګي کړې ده. خو د پاکستان چې کوم مین پلیران دي هغه بولران دي هغه بیټسمنان دي هغه خپل ذمہواری ادا کړله. بالکل خبره پامه شو کو د افغانستان چې کوم مین بیټسمنان دي کوم مین بولران دي هغه ښه بالینګ ونه کو ښه بیټینګ ونه کوم دغه وجه چې ډېر غټ هدف پاکستان ټیم افغانستان ته ورکړ. افغانستان ټیم دغه هدف چیس نه کو. من قرار شو وفي الله ترخیل طرف ته د افغانستان چې کوم اوپنر بیټسمن دی هغه بالکل 0 او 2 او 3 دغه سکور کوي. حسن ساحل د په د ملکی سیریز کې چې کوم د افغانستان او د انډیا او د ساوث افریقا چې کوم سیریز د مخ کې هغه سیریز کې صرف یو 50 والی و او دغه نه وروسته سهیل خان نومان شاه رحیم الله دا لکان بالکل سکور نه کوي. د پاکستان د سایډ نه شازیب خان سات بیگ ریاض الله بهترین پرفارم شو کړی دی. عبید شاه بهترین پرفارم شو کړی دی. خو پاکستان ټیم ډېر غټ هدف ورکړی. افغانستان ټیم کولی چې دغه هدف کم از کم راوړلی وي او یو ځای ته رسولی وي. میچ یو خوند ورکړی وي خو ډېره بېکاره کارکړدګي کړې ډېر بېکاره پرفارم شو کړی په دغه میچ کې. افغانستان ټیم مکمل سکور کارت ته شریکوم پاکستان ټیم 200 سکور کړی. شازیب خان پکې 106 وکړل. سات بیگ 55 او ریاض الله شپږ څلوېښت وکړل. افغانستان بالینګ طرف ته کرار شو. بشیر احمد په 10 کې 52 ورکړی دي 2 وکټې اخیستې دي. اذنفر په لسو کې څلوېښت ورکړی دی 1 وکټ یې اخیستی ده. خلیل احمد بیا ډېر په زړه پورې بالینګ کړی ډېر ښایسته بالینګ یې کړی په 10 اوورو کې یو 50 سکور ورکړی دی. 4 مهم وکټ د خپل ټیم لپاره اخیستی دي. عرب ګل په اتو کې 15 شپېته ورکړی دی کوم وکټ نه اخیستی. ناصر خان کوم چې کپټن دی هغه په 9 اوورو کې 450 ورکړی دی 1 وکټ یې اخیستی. رحیم الله په 3 کې 1 ورکړی دی کوم وکټ نه اخیستی. افغانستان بیټینګ طرف ته ولاړ شو. ما خو تاسو ته ویل چې د افغانستان چې کوم مین پلیران دي کوم مین لوبغاړي دي هغه بالکل پرفارم نه کوي بالکل ذمہواری نه اخلي. وفي الله ترخیل په 0 اوټ شوی دی. حسن ساحل کوم چې د محمد نبی زوی دی هغه په 19 اوټ شوی دی. سهیل خان په 6 اوټ شوی دی. نومان شاه په 6 اوټ شوی دی. رحیم الله همدغه شان په 6 سکور باندې اوټ شوی دی. افغانستان ټول ټیم په 103 سکور باندې اوټ شوی دی. 6 سکور افغانستان ټیم ولوبول. افغانستان لس لوبغاړي اوټ شوي دي. 30 سکور د افغانستان د ټیم نه پاتې شو. په دې کې داسې یو لوبغاړی یو نشته دی چېرې یو 2 لوبغاړي داسې یو کلاري او 2 کلاریان چې هغه پارټنرشپ وکړي 100 اتیا پارټنرشپ وکړي میچ یو ځای ته ورسوي او یو خوندور میچ دغه میچ نه جوړ شوی وي. د کرکټ مینوال د کرکټ شایقین دغه میچ ته ډېر زیات پته و ډېر وان سایډډ میچ شو. ټول پاکستان کرکټ فین چې څومره هم دي هغه ته د مبارک وي. دغه میچ بهترین کارکردګي په دغه میچ کې پاکستان ټیم شو کړه. پاکستان بالینګ طرف ته ولاړ شو. امیر حسین په 4 اوورو کې 40 شو کړی 1 وکټ اخیستی. عبید شاه کوم چې نسیم شاه ورور دی 2 کې 6 شو کړی دي 4 وکټ اخیستی دي. د افغانستان 4 بیټسمنان یې ورکړي دي. دغه د ننني میچ سکور کارډو نو څومره چې پاکستان کرکټ فینز دي پاکستان کرکټ مینوال دي هغه ته دغه میچ ډېر مبارک یو بهترین پرفارم شو کو. پاکستان ټیم ډېر غټ سکور کړی. افغانستان ټیم نشو کولی چې دغه میچ راوړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج د سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ د الله په امان.